سلګۍ سلګۍ دردمن دردمن غمجن غمجن ژوند وي د مسافر څومره سخت او کږلېچن ژوند وي چې مسافر کله پردیس ته اراده وکړي زار نو د ویزې د پاره هر چا نه قرض وکړي زار په خپل وطن کې بیخي لکه ګلاب ژوندون وي چې مسافر شي بیا یې سم عذاب عذاب ژوندون شي سحر وختي د کار تکل کې ښې ډغرې وخوري د ماسپښین ډوډۍ اکثر د مازدیګرې وخوري د کار نه سم زری زری او ستړی ستړی راشي روړي په خپل اوږه خپل وجود نیمګړی راشي هیڅ دې ته نه ګوري چې ګران او کارځان خرڅوي خو بس د کور د هر ارمان د پاره ځان خرڅوي کار چې کوي نو په سور نمر خولې خولې ولاړ وي سر نه یې خیجې سمې تکې سرې لمبې ولاړ وي خو خپل خپلوان ترېنه سم ډېر فرمایشونه کوي څوک ترې د یو څیز څوک د بل څیز خواهشونه کوي حیران شي دومره مسافر چې وایي څه وکړمه فرمایشونو له چې بد وکړم که ښه وکړمه خو خپل ترې څه خبر چې هلته کې پرې څه تېرېږي چې مسافرو باندې بد او که نه ښه تېرېږي د خوشحالۍ په ورځ هم دوی باندې ماتم تېرېږي اختر یې هم د یتیمانو شان په غم تېرېږي کفیل ظالم ورته چوټۍ د پاره ښه ونه کړي کفیل ظالم ورته چوټۍ د پاره ښه ونه کړي خوار مسافر اکثر د مور پلار جنازه ونه کړي هلته یې کور نه چې د مور پلار جنازه پورته شي د مسافر زړه نه د غم یوه لمبه پورته شي د مسافر په داسې ژوند باندې د شړق را پرېوځي د شین اسمان تندر دې هم پرې په یو تړق را پرېوځي چې د ژوندون په خوند او رنګ باندې هیڅ پوهه نشي د ژوند په سرو سرور او ترنګ باندې هیڅ پوهه نشي مسافر دومره پوره سکون شي چې وطن ته راشي لکه چې تل یې روح یې بیرته مړ بدن ته راشي خو ځینې ځینې د خپل کور په ارمان دلته مړه شي پر هر دردمن دردمن په خفګان دلته مړه شي په تلاجو کې بیا د ننه په مودو پراته وي څوک خپل یې نه وي په اسره بس د پردو پراته وي هلته وطن کې په کور باندې قیامت را جوړ وي هم یې په پلار هم یې په مور باندې قیامت را جوړ وي دلته پردیس کې خلک دوی لره چندې ټولوي د دوی لیږلو لره هر چا نه پیسې ټولوي په میاشتو پسې مړ وجود څه په لانجو یوسي خپل چم مالت دی د خلکو په چندو یوسي د مسافرو په دې حال باندې ښه وژاړمه د خدای په در کې ورله دغه دعا وغواړم افراز خدای دې مسافرو باندې رحم وکړي خدای دې په دغه در په درو باندې رحم وکړي خدای دې په دغه در په درو باندې رحم وکړي د افرازلي فراز دغه نظم ټولو ملګرو ته په پښتنه مینه ډالۍ